سلامونه نیکې هیلې احترامات مې ومنئ په دې هیله چې تاسې ټول به ښه یې. نن درته په دې ویډیو کې د هغه فراډ او دوکو په اړه معلومات درکوم کوم چې په افغانستان کې د ځینو خلکو سره کېږي. زه چې بریمي ته تللی وم، بریمي نه بیرته چې زه کومه ورځ باندې راتلم، په هغه ورځ باندې مې د بس په تمځای کې یو کس ولیده چې غوښتل یې ټیکټ واخلي. دلته د بسونو ټیکټ تاسې په نغدو پیسو نشئ اخیستلی، کیش پیسې نشئ ورکولی، د کارت نه به ورته پیسې ورکوئ. نو ما ټیکټ اخیستی و، ځوان مې خواته راغی، ما ته یې ویل چې والله زه هم ټیکټ اخلم او ځم مسقط ته. نو که ته یې راته واخلې. بیا ورته ما ټیکټ واخیستو، کندهارۍ غاړه جامې په غاړه وې. نو بیا ترې ما پوښتنه وکړه چې څه شی کوې دلته، څنګه ځې هلته؟ نو هغه د اسلام کلا و. د اسلام کلا و. ما ته یې ویل چې یاره زما یو 18 ورځې کېږي زه راغلی یم دلته، او په هرات کې راته یو کس چې دی ویزا اخیستې وه او راته یې ویلي چې ته هلته لاړې عمان ته، نو 2 کلنه به اقامه یا بطاقه به هم درته واخلو او هلته به د شرکت کې کار هم پیدا کړو. خو هغه چې دلته راغلی و پته ورته لګېدلې وه چې نه کار شته دی، او د 3 میاشتو ویزټ ویزه یې ورته اخیستې وه. د 3 میاشتو په ویزټ ویزه باندې راغلی و. بیا چې بیرته هغه کس سره اړیکه نیولې وه، نو هغه ورسره اخوا دېخوا کول، بیا پسې ورور ورغلی و څو ځله هلته. نو ما ته یې ویل چې پرون مې ورور ورغلی و، جنګ یې ورسره کړی دی د ټریول ایجنسۍ والا سره، او وهل ټکول یې کړي دي یو بل سره، یو بل باندې سرونه مات کړي دي. نو ما ته مې ورور بیرته زنګ وکړو چې ته ټیکټ واخله او بیرته ځان راورسوه راځه. نو د سبا ورځې د بس ټیکټ یې اخیسته، ځکه چې سبا ورځ باندې مسقط ته ته، او د هغې نه په همغه ورځ باندې ماخوستن ناوخته د هغه چې دی فلایټ و چې بیرته لاړ شي کابل ته. نو هغه ویل چې دلته راغلی وم، 2-3 شپې خو مې په 2 شپې مې په مسقط کې وکړلې. بیا بریمي ته راغلم، هلته مې 2-3 شپې یو شرکت کې کسانو سره وکړلې. د هغې نه وروسته 2-3 شپې چې دی هغه مې په جومات کې وکړلې. نو سړی دغه ته هم ډېر زیات غوسه و، چاته یې میسجونه کول، فکر کوم همغه ټریول ایجنسۍ والا او بدې ردې ورته ویلي. خو بیرته روان وو بریمي کې، بس دا یوه آخري شپه کومه، سبا ځم مسقط ته، بیا مې ناوخته فلایټ دی، نو بیا به ځم کابل ته. نو اوله خبره خو دا ده چې دلته تاسې په ویزټ ویزه باندې راشئ عمان ته، نو هغه ویزه تاسې بیا کنورټ کولی نه شئ 2 کلنې ویزې ته یا 1 کلنې ویزې ته. که تاسې غواړئ چې بیا 2 کلنه یا 1 کلنه ریزیډنټ ویزه واخلئ دلته چې دلته پرې پاتې شئ، نو هغې دپاره لازمي ده چې بیرته له مسقط عمان نه ووځئ کوم بل هیواد ته، افغانستان ته لاړ شئ، سعودي ته لاړ شئ، دوبۍ ته لاړ شئ، هر ځای ته چې ځئ، خو د عمان نه به یو ځل وځئ، بیا به چې دی بیرته انټر کېږئ. نو ډایرکټ چې دلته په ویزټ ویزه باندې راشئ، نو هغه ویزه ډایرکټ چې دی زما چې څومره معلومات دي هغه ویزه نه کنورټ کېږي. نو داسې کوم کسان چې تاسې په دغه باندې ویزې اخلي، تاسې په دغه خبرو باندې رالیږي، نو دې نه هوښیار شئ او دغسې په دغه باندې مه راځئ چې بیا دلته مثلا نه څوک پېژنئ، نه په ژبه پوهېږي، هغه بیچاره په ژبه هم نه پوهېږي. دلته چې کومو خلکو چې اردو یا هندي زده ده هغوی بیا هم کار خبره باندې پوهېږي، ځکه ډېر خلک په هندي اردو ژبه باندې دلته بلد دي. ځینې عمانیان هم لږه ډېره ویلی شي، یا د چا انګلیسي زده وي هغوی هم بیا کار کېږي. هغه بیچاره په یو ژبه هم نه پوهېده بغیر له پښتو او دري نه، او هغه دواړو ژبو باندې دلته خلک نه پوهېدل. نو هغه سړی هغه هلک ډېر زیات پریشان و. بیا ورته ما ټیکټ واخیستو او هغه ته مې وویل مالزه خدای به خیر کړي، بیرته لاړ شه وطن ته ځان ورسوه. نو داسې فراډونه او دوکې کېږي دغلته، خلک فقط تاسې نه پیسې وهي او په دغه طریقه بیا دلته رالیږي، او په عمان کې بیا هېڅ شی هم نشئ کولی، بیا مجبور یې چې بیرته لاړ شئ. نو د تګ راتګ ټیکټ او خرچې او د هر څه در باندې توانېږي. بله خبره دا ده چې دلته زه چې راغلی یم د هغې نه وروسته د عمان حکومت د ویزو په دغه سیسټم کې دا 2 کلنې 1 کلنې ویزې چې کومې خلک اخلي، په دې کې ځینې نوي قوانین چې دی، ځینې نوي رولز پکې ورزیات کړي دي. خو لا تر اوسه پورې آفیشیلي یا کنفرم دغه نشته دی، که نه کېدی شي د هفته 2 هفتو کې چې دی د دې په اړه معلومات راشي چې نوي کوم رولز یا نوي کوم قوانین په دغه ویزو کې ورزیاتوي. نو بیا به درته د هغې په اړه معلومات درکړم. هیله ده د دغسې دوکه بازانو نه ځانونه وساتئ.